زما د زړه آواز ملګری محمد علي خټک را سره دی او غواړو چې د دوی نه یو کلام واورو. ملګری محمد علي. فطرت صاحب ډېره مننه. ټولو ملګرو په اجازه سره غزل نه مخکې یو درې شعره. په محبت کې څوک پښتو نه کوي، په محبت کې څوک پښتو نه کوي، زه چې په خوله شو سره دواړه یاره، خو زمونږ څوک دی چې به مونږ روح کړي، زمونږ څوک دی چې به مونږ روح کړي، راشه په خپله راکه غاړه یاره. او بل شعر د جي دواړو کې یو کس خو به سوال قبول شي، دواړو کې یو کس خو به سوال قبول شي، زه به تا ته ترېمه غواړه یاره. یو کتاب ورته وړاندې کوم چې نه تعلیم نه هنر ته پرېږدي، نه تعلیم نه هنر ته پرېږدي، داسې بلا په پښتنو راغلي، یو دوه خو نه دي چې لار ونیسو، ټوله دنیا په پښتنو راغلي. یو غزل بارس کوم اجازه دی. غزل مطلب ده چې ما چې په چا باندې اعتبار کړی دی، هغه سړي په ما گزار کړی دی، او نن خو مې وجنې را نڅا وباسي، نن خو د بل رنګ سنگار کړی دی، او خپله پښتو پاله چې هر ځای کې وي، دا نصیحت مې راته پلار کړی دی، او ما ته به پته وه چې نه راځي تو، خو ما د بیا هم انتظار کړی دی. او بل شعر د جي په پټو سترګو به جنت ته ځمه، خدمت مې تل د غریب خوار کړی دی، او خپل کلیوال خویونه اوس هم کوم، خیر دی که ژوند مې ټول په خار کړی دی. او په دې خبره د اغیار بدي شو، په دې خبره د اغیار بدي شو، د غلامۍ نه مو انکار کړی دی، په دې خبره د اغیار بدي شو، د غلامۍ نه مو انکار کړی دی. او د کړېدو مې دغه یو سبب دی، د کړېدو مې دغه یو سبب دی، خټکه تاره ته هزار کړی دی. ډېره مهرباني. ډېره زیاته مننه.